بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله مونږ ډېر وخت بعد یو ځای شو د سردار احساس صاحب د په ځای کې، او خوش قسمتي زمونږ دا وه چې د په چوټۍ باندې راغی د یونیورسټۍ نه، او د هغې موقع نه مونږ دا فایده واخیسته چې روزمین شاه صاحب او شیرالله خان ګایل صاحب او احساس صاحب او مونږ خدای پاک یو ځای کړو، نو په دې باندې مونږ د الله تعالی ډېر زیات شکر ګزار یو. نو زه به چې کوم دی نو د دې پروګرام دپاره سردار احساس صاحب چې کوم دی نو سټیج سیکرټري دی، او په یو دوو شعرو د علي ګوهر شاه ګوهر صاحب په یو دوو شعرونو باندې به زه چې کوم دی نو دی راوغواړم سټیج ته. شعر دی وی قدم په خیال د واشنا چې د یادګار پاتې شي، او ګل بویوه خو چې رضا د نه مالیار پاتې شي. قدم په خیال د واشنا چې د یادګار پاتې شي، او ګل بویوه خو چې رضا د نه مالیار پاتې شي، او سپرلیه سیل له به درځي ازغي تیره کوته، سپرلیه سیل له به درځي ازغي تیره کوته، چې بخملي لمن باغ کې تار په تار پاتې شي. نو په دې د ګوهر صاحب په دې دوو شعرونو باندې زه سردار احساس صاحب ته دا میک حواله کوم، او نور پروګرام به دې مخ په وړاندې باندې بوځي. ډېره مننه. د ټولو نه مخکې خو استاد صاحب ته زه ډېر زیاته مننه هرکلی وایم چې راغی، او شیرالله خان ګایل صاحب دی، روزمین شاه یوسفزي صاحب دی چې زمونږ دې ځای ته راغله او دې ځای له ښکلا ورکړه دې پروګرام له. د هغې ځایونو نه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم، او تاسو ټولو ته بیا بیا راشئ، هرکلی درته وایم. او د نن مشاعرې ناڅاپي مشاعره چې کومه ده، په دې کې زمونږ سره داسې زمونږ سره د محفل صدر چې دی هغه روزمین شاه یوسفزي صاحب دی، باجکټۍ د کلي سره ځي، له بونیر سره تعلق دی. او مشر میلمه پکې زموږ سره بهمن سپید شهاب صاحب دی چې هغه هم د باجکټۍ د کلي سره تعلق دی. او پاتې کېږو ما ګایل صاحب جو موږ به ورته غوږ یو. زه په دې د باران شپه هم دا جړی دی، نو په دې یو څو شعرونه د اتل صاحب په دې باندې به استاد صاحب ته شهاب صاحب ته به زه بلنه ورکوم چې نری نری وریځ ده تماشه ده مازدیګر دی، نری نری وریځ ده تماشه ده مازدیګر دی، په لاس کې مې د مات زړګي شیشه ده مازدیګر دی. هم مننه، هم هغسې د مات منګي ټیکرې ټولومه، هم هغه وران ګودر زړه کیسه ده مازدیګر دی. او اتله ټولو ښکلو ته د ښار خبر پکار دی، اتله ټولو ښکلو ته د ښار خبر پکار دی، نور زما پېښور کې مې دمه ده مازدیګر دی. په دې شعرونو باندې به زه خپل خوږ مشر بهمن سپید شهاب صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه په دې محفل کې او په دې ځای کې ناست ملګرو ته یو څو شعرونه او غزلې ډالۍ کړي او خوند یې واخلو. ډېره مننه سردار احساس صاحب، او چې تا مونږ له دا مقرره کړه چې مونږ خپلو مینهوالو وروڼو ته مخاطب شو، او په دې سخت دور کې چې د هر سړي چې کوم دی نو بې شماره غمونه دي، او هر سړی په یو منډه کې دی او په ترړه کې دی، یو بل ته سم نه دي، که ډېر زیات دی یو بل سره مینه محبت دی، خو د وخت داسې په منډه کړي دي چې یو بل ته اوزګار نه دي. نو چې په دې سخت وخت کې مونږ د خپلو مینهوالو وروڼو ته مخاطب شو، او دوی ته د خپل زړه آواز ورسو، او لکوټي چې کوم دی نو د دې غمونو د کمولو خپل کوشش وکړو، او د مینې دا پیغام دوی ته ورسو. نو موږ ستا په دې باندې ډېر زیات مشکور یو. ستاسو هم مننه. استاد صاحب شعرونه راته ووایئ، غزلې راته ووایئ، او خوند نو ډېره مننه. اول د تا یو درې څلور شعر وایم او تازه دي، او بیا به درته یو کلام پیش کړم. نو روزمین شاه صاحب شعر دی، وی راشه
لږ زما د زړه د حال سره غوږ کېږدوه د حال سره غوږ کېږدوه او جاړي او فریاد کوي د سوال سره غوږ کېږدوه راشه مطلب ده راشه لږ زما د زړه د حال سره غوږ کېږدوه جاړي او فریاد کوي د سوال سره غوږ کېږدوه او ګایل صاحب وی چل د وینا نه ورځي خو ګورګوري جوړ کړي دي چل د وینا نه ورځي خو ګورګوري جوړ کړي دي نو مینې ته لیوال دی د لیوال سره غوږ کېږدوه ډېره مننه وی چل د وینا نه ورځي خو ګورګوري جوړ کړي دي نو مینې ته لیوال دی د لیوال سره غوږ کېږدوه او احساس بل شعر دی وی څنګه به د غم ورک شي او څنګه به خوشحاله شي څنګه به د غم ورک شي او څنګه به خوشحاله شي نو دغه یو ملال دی د ملال سره غوږ کېږدوه او ډېره مننه بل شعر دی او ته هنر د زر لرې ته هنر د زر لرې او زه هنر د زار لرم رضمین شاه صاحب ته هنر د زر لرې او زه هنر د زار لرم نو دغه یو کمال دی د کمال سره غوږ کېږدوه او ګایل صاحب بل شعر دی وی ته ورته تاوان وایې او زه ورته پیدا وایم ته ورته تاوان وایې او زه ورته پیدا وایم نو دغه یو جنجال دی د جنجال سره غوږ کېږدوه او ډېره مننه اوس به درته زه یو غزل ووایم الله پلا عرض ده وی ملګرو بل څوک نه دی خو جانان زما قاتل دی ملګرو بل څوک نه دی خو جانان زما قاتل دی او پردي به مې څه وکړي خو خپل ځان زما قاتل دی ډېره مننه ملګرو بل څوک نه دی خو جانان زما قاتل دی ګایل صاحب او پردي به مې څه وکړي خو خپل ځان زما قاتل دی نو زه هسې د رقیب او د ریبار نه ګیلمن یم زه هسې د رقیب او د ریبار نه ګیلمن یم ملګرو وهم وخوړم ګمان زما قاتل دی او احساس بل شعر دی وی درخو د اسلام نن خالونه وران د خپل تندي کړه درخو د اسلام نن خالونه وران د خپل تندي کړه په چغو باندې وایي ادم خان زما قاتل دی ډېره مننه درخو د اسلام نن خالونه وران د خپل تندي کړه په چغو باندې وایي ادم خان زما قاتل دی او د بل د غم په درد مې خپل زړګی زرې زرې کو د بل د غم په درد مې خپل زړګی زرې زرې کو او د بل د خوشحالو دغه ارمان زما قاتل دی ډېره مننه او ګایل صاحب بل شعر دی وی زره زره نفرت مې کړو جارو د زړه د کور نه جاوید صاحب زره زره نفرت مې کړو جارو د زړه د کور نه او د مینې د لحظې لحظې تاوان زما قاتل دی ډېره مننه احساس صاحب زره زره نفرت مې کړو جارو د زړه د کور نه د مینې د لحظې لحظې تاوان زما قاتل دی او بل شعر دی کوي دهشت ګردي چې په کشمیر او فلسطین کې کوي دهشت ګردي چې په کشمیر او فلسطین کې او ډالر چې په سر خوري د افغان زما قاتل دی ډېره مننه او اخیری شعر دی مقطع احساس صاحب وی شهابه کم په ځان او په نړۍ کې ګناهګار کړم شهابه کم په ځان او په نړۍ کې ګناهګار کړم په غون جهان کې نن چې نوم د خان زما قاتل دی ډېره مننه ډېره مننه انتظار ما وینا ښه هغه شته هغه وایي ښه ښه صحیح ده صحیح که نه
ښه ما وینا دا د سردار احساس صاحب په فرمایش باندې یو زوړ غزل دی قربان خو دې فرمایي چې موږ ته دا غزل ووایه نو د ده ته یې ډالۍ کومه او د روزمین شاه صاحب په صدارت کې د غزل مطلب ده ګایل صاحب وی دې د مینې کړو اظهار خو ما وینا دې د مینې کړو اظهار خو ما وینا دې وې ته وکړه اقرار خو ما وینا دې د مینې کړو اظهار خو ما وینا دې وې ته وکړه اقرار خو ما وینا او دې وې موږ د کلو خلق سادهګان یو دې وې موږ د کلو خلق سادهګان یو د ښار خلق وي هوښیار خو ما وینا ډېره مننه صدر صاحب او ما وې دا ټوکې زما سره تمه کړه ما وې دا ټوکې زما سره تمه کړه دې وې سر مې در نظار خو ما وینا ډېره مننه بل شعر دی ما ویل ماله به د زړه بلبل راویښ کړې ما ویل ماله به د زړه بلبل راویښ کړې دې ویل زه یمه ګلزار خو ما ویل نه ما ویل ماله به د زړه بلبل راویښ کړې دې ویل زه یمه ګلزار خو ما ویل نه او بل شعر دی ما ویل مینه د لیلا د مجنون څنګ وه ما ویل مینه د لیلا د مجنون څنګ وه دې ویل زه یم پکې شمار خو ما ویل نه ما ویل مینه د لیلا د مجنون څنګ وه دې ویل زه یم پکې شمار خو ما ویل نه او ګایل صاحب ما ویل هغه خلق خاورو لاندې ګیر دي ما ویل هغه خلق خاورو لاندې ګیر دي ویل په ما وکړه اعتبار خو ما ویل نه ډېره مننه احساس صاحب ما ویل هغه خلق خاورو لاندې ګیر دي ویل په ما وکړه اعتبار خو ما ویل نه او اخري شعر دی چې مار خوړلي خو د پړي نه یریږي مار خوړلي خو د پړي نه یریږي شهاب ډېر وکړو اصرار خو ما ویل نه ډېره مننه ډېره مننه شکریه استاد صاحب ډېره زیاته مننه د شهاب صاحب د خوندور شعرونو او غزلونو نو وروسته زه خپل بل خوږ شاعر ته چې د باجکټۍ سره تعلق لري شیرالله خان ګایل صاحب ته ډېر خوږ لیک کې هغه ته د عثمان علي عثمان صاحب په دې 3 شعرونو باندې بلنه ورکوم چې خیر که ګریوان مې د اشنا ستا د لاسونو لاندې خیر که ګریوان مې د اشنا ستا د لاسونو لاندې ژوندون مې تیر کو ستا د ډېرو احسانونو لاندې او دلته که روغ دی که رنځور دی خو یریږي په ځان دلته که روغ دی که رنځور دی خو یریږي په ځان سم د ماښامک د ټوپک د بالښتونو لاندې او زما یقین دی د پښتون وطن مرغۍ و دغه زما یقین دی د پښتون وطن مرغۍ و دغه دا چې وینه څڅېدله د سانګونو لاندې د عثمان علي عثمان صاحب په دې شعرونو باندې خپل بل خوږ ژبې شاعر شیرالله خان ګایل صاحب ته بلنه ورکوم چې د ناستو ملګرو او میلمنو ته څه شعرونه او غزلې ووایي او دا پروګرام او مسافرو ته موږ سپیشلي دا او وطنوالو ته دا ډالۍ کو او صادق را سره هم ناست دی څه وخت بعد به دې ملیشا ته ځي او دې دې الله خوشحاله کړي چې مونږ اوري مونږ برداشت کړي او جي نو ګایل صاحب ته به استاد صاحب ستاسو اجازت دی د صدر صاحب په اجازه باندې به ګایل صاحب مننه احساس صاحب شکریہ جی شکریہ چې تاسو دا محفل لا جوړ کو او خوان مدیوالو او دا مرګري به تیم خوانوالي او اورو خو به صدر صاحب په اجازت سره د غزل نه مخکې یو 2 شعرونه وایم ارشاد وی ورځ لکه مجنون په بیابان کې تیرومه ورځ لکه مجنون په بیابان کې تیرومه شپه ستا د یادونو په ګردان کې تیرومه ورځ لکه مجنون په بیابان کې تیرومه او شپه ستا د یادونو په ګردان کې تیرومه او یو ته بختوره په تا هره ورځ اختر وي یو ته بختوره په تا هره ورځ اختر وي یو زه یم چې اختر په حی سوران کې تیروم ډېره مننه ډېره مننه غزل به ته ووایم
د شهاب صاحب ارشاد وی هغه زما غزل الولي جاړي هغه زما غزل الولي جاړي ډېر زبردست ما یادوي او غلي غلي جاړي ما یادوي او غلي غلي جاړي هغه زما غزل الولي جاړي ما یادوي او غلي غلي جاړي ښکاري اثر د لیونو په وشو کاری په لاره ځي او کاڼي ولي جاړي واه دا شعر بیا هغه زما غزل الولي جاړي ما یادوي او غلي غلي جاړي ښکاري اثر د لیونو په وشو په لاره ځي او کاڼي ولي جاړي ډېر ښه دی یار ډېر او شعر دی چې څوک چې مړ نو بس کیسه ختمه شي او څوک چې مړ نو بس کیسه ختمه شي په چا برباد شي آباد کلی جاړي مننه ډېره مننه او زما په ژوند ورسره قدر نه و زما په ژوند شهاب ورسره صاحب. قدر نه و زما په ژوند ورسره قدر نه و اوس مې په قبر ګلان ولي جاړي ډېر دا شعر مننه زما په ژوند ورسره قدر نه و اوس مې په قبر ګلان ولي جاړي او ډیوه د اوښکو بلوي او شپه ده واه ډیوه د اوښکو بلوي او شپه ده غایل د خپل ارمان په سلی جاړي ډېره مننه دا بیا وایي دومره نظر مه مننه. تېرېږي دا بیا وایي ډیوې د اوښکو بلوي او شپه ده غایل د خپل ارمان په سلی جاړي ډېر ښه دی کایل صاحب ډېره مننه یو څو شعرونه دي غزل نه مخکې ارشاد وړوکي بهر کې دي ارشاد کایل صاحب ها وی د چا کور بې موره مه کړئ د چا کور بې موره مه کړئ او یوه مور بې کوره مه کړئ مننه ډېر ښه د چا کور بې موره مه کړئ او یوه مور بې کوره مه کړئ ډېر ښه زوی د پلار د مټو زور دی خدای پلار بې زوره مه کړئ دا بیا وایي مننه د چا کور بې موره مه کړئ او یوه مور بې کوره مه کړئ او زوی د پلار د مټو زور دی خدای پلار بې زوره مه کړئ ډېر ښه دی او رور د خور د سر پړونی یوه خور بې روره مه کړئ ډېر ښه دی یاره او ګلالي ځانونه وژني ګلالی سرتوره مه کړئ ګلالی سرتوره مه کړئ ګلالي ځانونه وژني ګلالی سرتوره مه کړئ او دا چې شور په مرغو دی دا چینار بې شوره مه کړئ دا شعر بیا وایي دا ډېر ګلالي ځانونه وژني ګلالی سرتوره مه کړئ دا چې شور په د مرغو دی دا چینار بیا دا چینار بې شوره مه کړئ مننه ډېره مننه غزل درته وایم ها وي د جوبل زړه ټکوره لیونی دی کړم د جوبل زړه ټکوره لیونی دی کړم د چا د ځنې خاله توره لیونی دی کړم د جوبل زړه ټکوره لیونی دی کړم د چا د ځنې خاله توره لیونی دی کړم او ته که ما ګورې نو اجرې را پسې مه لټوه چېرته په شاړو کې مې ګوره لیونی دی کړم ډېر ښه دی کایل صاحب ډېره مننه او د ژوند په لار کې د اټاله ودرولی یم شهاب صاحب د ژوند په لار کې د اټاله ودرولی یم د لیونۍ مینې پیغوره لیونی دی کړم ډېره مننه او روزبین شاه دا سوادک ته ډالې وی که ناڅاپي مخې لرالې په ایمان یې وایم که ناڅاپي مخې لرالې په ایمان یې وایم ما به ونه پېژنې دوره لیونی دی کړم ډېره مننه صادق ته دا سوادک ته ډالې دی که ناڅاپي مخې لرالې په ایمان یې وایم ما به ونه پېژنې دوره لیونی دی کړم او ستا د یادونو سلسلو زما خوبونه یوړل زما په ذهن باندې خوره لیونی دی کړم او اخیری شعر به دی چې ګایله غږ راکه زه تا ګورم چرته یې ته ګایله غږ راکه زه تا ګورم چرته یې ته نارې وهم په زوره لیونی دی کړم ډېره مننه د ګایل صاحب د خوندور شعرونو او غزلونو وروستو د روایاتو تر مخه به استاد صاحب صدر صاحب او ګایل صاحب ستاسو په اجازه باندې به زه یو څو شعرونه غزلې ووایم او یو درې شعره دي استاد صاحب چې د غم سره بلد یم خوشحالي رانه خفه ده د غم سره بلد یم
خوشحالي رانه خفه ده او قسم دی چې دا خپله زندګي رانه خفه ده. مننه د غم سره بلد یم خوشحالي رانه خفه ده قسم دی چې دا خپله زندګي رانه خفه ده. استاد صاحبو ما ډېرې ننواتې او جرګې ورباندې وکړې او جرګې ورباندې وکړې یا خدایه رضا کېږي نه بیخي رانه خفه ده. مننه ما ډېرې ننواتې او جرګې ورباندې وکړې یا خدایه رضا کېږي نه بیخي رانه خفه ده. او دا شعر دی پکې چې د غرونو ښاپېری ده په یوه باندې پوهېږي. صدر صاحبو د غرونو ښاپېری ده په یوه باندې پوهېږي راوړ مې ولې نه دی په بنګړي رانه خفه ده. مننه جي د غرونو ښاپېری ده په یوه باندې پوهېږي راوړ مې ورله نه دی په بنګړي رانه خفه ده. استاد صاحب ډېره زیاته ښه یو درې شعره به ورته نور ووایم بیا به په غزل طرف ته لاړ شو. صدر صاحبو چې مونږ د منبر او د مندر سړي ښکاره پیژنو او د مندر سړي ښکاره پیژنو مونږ سادهګان یو خو د شر سړي ښکاره پیژنو. مننه مونږ د منبر او د مندر سړي ښکاره پیژنو مونږ سادهګان یو خو د شر سړي ښکاره پیژنو. او مسافرو ته ډالۍ دی چې په زړه نري وي په اختر کې غلې غلې جاړي په زړه نري وي په اختر کې غلې غلې جاړي د کور نه لرې مسافر سړي ښکاره پیژنو. مننه ګایل صاحب په زړه نري وي په اختر کې غلې غلې جاړي د کور نه لرې مسافر سړي ښکاره پیژنو. او ګایل صاحبو صدر صاحبو چې چینه یې ورانه کړه چنار نختر یې هم هوسېزل چینه یې ورانه کړه چنار نختر یې هم هوسېزل چا چې وران کړی د ګودر سړي ښکاره پیژنو. شهاب صاحبو چینه یې ورانه کړه چنار نختر یې هم وسېزل چا چې وران کړی د ګودر سړي ښکاره پیژنو. په زړه نري وي په اختر کې غلې غلې جاړي په اختر کې غلې غلې جاړي د کور نه لرې مسافر سړي ښکاره پیژنو. او چینه یې ورانه کړه چنار نختر یې هم وسېزل چا چې وران کړی د ګودر سړي ښکاره پیژنو. چنار نختر یې هم وسېزل او چا چې وران کړی د ګودر سړي ښکاره پیژنو. او غزل طرف ته به راشم ستاسو په اجازه. صدر صاحبو مسافري زړه ناقرار او د اشنا غمونه زما خو سم په زړه پراته دي دنیا غمونه. مسافري زړه ناقرار او د اشنا غمونه زما خو سم په زړه پراته دي دنیا غمونه. او استاد صاحبو ما له لیکل لوستل یقین وکړه خوند نه راکوي. صدر صاحبو ما له لیکل لوستل یقین وکړه خوند نه راکوي زما غزل کې چې څرګند نه وي بل هغه غمونه. مننه ګایل صاحب ما له لیکل لوستل یقین وکړه خوند نه راکوي زما غزل کې چې څرګند نه وي بل هغه غمونه. شهاب صاحبو او زما پې زړه راټول وي ما سره خبرې کوي. صدر صاحبو زما پې زړه راټول وي ما سره خبرې کوي جانانه خدای دې رانه نقلي دا ستا غمونه. مننه جي زما پې زړه راټول وي ما سره خبرې کوي جانانه خدای دې رانه نقلي دا ستا غمونه. او سترګې چې پټې کړم په خوب کې جنازې وینم. شهاب صاحب صدر صاحبو سترګې چې پټې کړم په خوب کې جنازې وینم څنګه ذخیر کړم د خپلې پښتونخوا غمونه. مننه جي سترګې چې پټې کړم په خوب کې جنازې ووینم څنګه ظاهر کړم د خپلې پښتونخوا غمونه. او ګایل صاحب مقطع ده چې استاد صاحب تاسو ته ډالۍ احساس دا مطلب پرست ښکلې نه خپلېږي دا مطلب پرست ښکلې نه خپلېږي ته لیونې تا اخیستې د هر چا غمونه. ډېره زیاته مننه. هاب صاحبو ګایل صاحب ستاسو په اجازه باندې په یو خپلو دوو شعرونو باندې د دې محفل چې زموږ سره کم صدر دی او ډېر خوږ لیک کې ډېر درون انسان دی خوږ انسان هم دی او خوږ شعر لیکي هغه ته په دې شعرونو باندې بلنه ورکړم روزي من شاه سبزي صاحب ته چې باران هم ورېږي استاد صاحب د هغې په دغه باندې چې خالي کوټه ده تنهایي ده په شړقه باران دی. ګایل صاحب خالي کوټه ده تنهایي ده په شړقه باران دی څومره درنه ستا جدایي ده په شړقه باران دی. استاد صاحب زمونږ ژوند مو پخته ګرانه په قلاره کېنه. صدر صاحبو زمونږ ژوند مو پخته ګرانه په قلاره کېنه ډک د هماره زندګي ده په شړکا باران دی. او د ژمي شپه لاس کې قلم او د یو چا یادونه
غایل صاحب د ژمي شپه لاس کې قلم او د یو چا یادونه نن خو الهام دی شاعري ده په شړقا باران دی په دې شعرونو باندې باجکټۍ کلي یو خوږ ژبې شاعر روزمین شاه یوسفزي صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه د دې محفل د پروګرام له نورم ښکلا ورکړي او خپل شعرونه او غزلې موږ ته ډالۍ کړي روزمین شاه یوسفزي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو د ټولو مننه چې تاسو د شهاب صاحب سردار احساس صاحب شیر الله خان ګایل صاحب چې ستاسو پر هغه پروګرام جوړ شو موږ راټول شو او تاسو د الله قدر وکړي او د اورېدونکو چې دوی مونږ اوري دوی دې هم الله قدر وکړي. نو زه به یو څو شعرونه د غزل د یو څو شعرونه شروع کړم. روزمین شاه یوسفزي صاحب ته مونږ اعلان کړل پروګرام په سټارټ کې چې زموږ د خوښې غزل به دې نن وي مونږ ګایل صاحب دې ورته دا فرمایش کړی دی نو ارشاد او وګورو چې مزې ته بسم الله الرحمن الرحیم. یو څو شعر دي د غزل. ارشاد وی لا په خپلو وینو رنګ یو لا په خپلو وینو رنګ یو د یو بل سره په جنګ یو لا په خپلو وینو رنګ یو د یو بل سره په جنګ یو د بارودو په لوګو کې مونږ تور شوي یو بدرنګ یو. مننه. او د دې شیخ مولا د لاسه غورځېدلې د ګړنګ یو دا شعر بیا ووایه د دې شیخ مولا د لاسه غورځېدلې د ګړنګ یو د بابا دښمني پالو دښمنان مونږ د فرنګ یو. مننه. د چلول او د فریبه ګورې مونږ راغلي تنګ یو د چلول او د فریبه ګورې مونږ راغلي تنګ یو مونږ نوسي د ابدالي یو مونږ ولاړ په نام و ننګ یو او روزمینه په یو چم کې د یو بل څنګ په څنګ یو روزمینه په یو چم کې د یو بل څنګ په څنګ یو. اوس غزل مطلب چې کوم د احساس صرف فرمایش باندې شهاب صاحب د غزل مطلب چې خیر دې دراتلو واده وګده وکړه خیر دې دراتلو واده وګده وکړه نن خو یو په غونته واده وکړه خیر دې دراتلو واده وګده وکړه نن خو یو په غونته واده وکړه او ګرانه یاره ګرانه به آسان شي ګرانه یاره ګرانه به آسان شي کلکه یارانه ته اراده وکړه. مننه. او ګرانه یاره ګرانه به آسان شي کلکه یارانه ته اراده وکړه او عشق پیدا چرته ټول تاوان عشق پیدا چرته ټول تاوان خپل مې که جانانه ده پیدا وکړه. او عشق پیدا چرته ټول تاوان خپل مې کړه جانانه ده پیدا وکړه او دې خونړي دور چې راویښ نه کړه د پښتون زلمي له جنازه وکړه او دې خونړي دور چې راویښ نه کړه د پښتون زلمي له جنازه وکړه. مننه. او زه به پرې درځم که لارې ګرانې وي سترګو کې جانانه اشاره وکړه. مننه. او ستا بشم روزمینه درته وایمه صبر روزمینه سموده وکړه. ستا بشم روزمینه درته وایمه صبر روزمینه سموده وکړه او خیر دې دراتلو واده وګده وکړه نن خو یو په غونته واده وکړه. او نو نوې غزل به درته ووایم. د درد د غزل مطلب ګایل صاحب وی د درد اواز دې کړمه سړیکه د پرخر دې کړمه د درد اواز دې کړمه سړیکه د پرخر دې کړمه او د بې وسۍ ژوند د قسم دې در په در دې کړمه او د درد اواز دې کړمه سړیکه د پرخر دې کړمه
د بېوسۍ ژوند د قسم دی در په در دی کړمه او د غریبۍ ژوند ته تا څه څه په موږ ونه کړله د غریبۍ ژوند تا څه څه په ما ونه کړله د مور د غېږې دې را بېل کړم مسافر دی کړمه او دا یو شعر دی پکې زموږ یو ملګری دی عدنان خټک صاحب ته ډالۍ چې عشق منم دی عشق منم د مینتوب په حد دی واړولم عشق منم د مینتوب په حد دی واړولم کچکول دی راکړه کچکول دی راکړلو ملنګ د یار د درد دی کړمه او ستا یو نظر د بام د سر د مازیګر سوچې ستا یو نظر د بام د سر د مازیګر سوچې د خلکو ولیدم د خلکو په نظر دی کړمه مننه ستا یو نظر د بام د سر د مازیګر سوچې د خلکو ولیدم د خلکو په نظر دی کړمه او د ډېره درد شګویا په خور داسې وایي د ډېره درد د شګویا په خور داسې وایي د ګلو خارومه په سکنډر کنډر دی کړمه مننه او زما په چغو دا اوده پښتانه نه ویښیږي زما په چغو دا اوده پښتانه نه ویښیږي وخم بچغې چې زه غږ د لر او بر دی کړمه مننه او نه زما اوري او نه خپل عقل لري روزمینه نه زما اوري او نه خپل عقل لري روزمینه وخت دا څه د زوره ورسره په شر دی کړمه او د درد اواز دی کړمه سړیکه د پرخر دی کړمه د بېوسۍ ژوند د قسم دی در په در دی کړمه اول خو ستاسو د ټولو مننه چې تاسو ماله وخت راکو صدارت مو راکو او ستاسو د الله عزت وکړي بس د صدر صاحب شعرونه تاسو واورېد او شهاب صاحب هم واورېد ګایل صاحب هم واورېد او دا پروګرام خو جو کله چې موږ راغونډ شو دا موږ د وطنوالو تم ډالۍ د مسافرو ملګرو تم ډالۍ دی او ډېره زیاته مننه کو د ایاز او د صادق چې دوی راځي زموږ پروګرام زموږ نه غوښتنه کې د شعرونو د غزلو عباسط هم ډېره زیاته مننه ادا کو او د کیمرې نه وروسته نن زموږ کیمرامین جاوید خان د هغه هم ډېره مننه کو او زه په اخره کې ستاسو د بهمن سپید شهاب صاحب شیرالله خان ګایل صاحب او د نن پروګرام صدر صاحب او روزمین یوسفزي صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې په دې باران کې په دې یخ موسم کې دلته رالو موږ له ډېر ټایم راکو او موږ ته غزلې ووایي نو الله دې تاسو ټول خوشحاله ساتي